د دغه ولایت ښه خلک، مقدس خلک، پاک خلک او غله ټول معلوم دي. چې کله د انتخاباتو پروسه شي ولټي په لوی لاس د قوم بېاتفاقۍ ته لمن وي، یا د ولایت په نامه لوحه وځړي، یا د پوهنتون په نامه لوحه وځړي، او یا چې کله د محکمې نه جلب ورته راشي چې دلته د قتل کړی، دلته د غصب کړی، دلته د غلا کړي، ژر ولټي یا لوحې ځړي، یا د ولس مشران ازرده کوي چې د خپله مرداره کسي په څېره په دې کې پټه کړه. د ولس پاک خلک په ځان ټول کړه چې زه د تاسو قهرمان یم، زه د تاسو د حقوقو نه دفاع کوم، زه د تاسو د دوش و هوش نه دفاع کوم. همت څنګ ته ودرېږي. دی به غل وي، دی به قاتل وي، دی به غاصب د مځکو وي. نو هیله مو دا ده چې دغو قاتلینو، غاصبینو او غلو ته د دو فرصت که په هر ځای کې دي، هغه که په سید آباد کې اوسي، که په نرخ کې اوسي، که په جهلیز کې اوسي، که په بیسودو کې اوسي، که په جغتو کې اوسي، جناب والي صاحب د دوی اجازه باید ته ورنکړي.